تاسو له SBS پښتو سره یاست. په کابل ښار کې د نفوس د زیاتوالي له امله د کورونو کرایه په چټکۍ سره لوړېږي او د استوګنې مناسب ځایونه کم شوي دي چې د چارې د ښار اوسیدونکي جدي اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونو مالکانو په خپل سر کرایه لوړه کړې ده څو خلک مجبور کړي چې هر ډول شرایط ومني. د کابل ښار اوسیدونکي د کرایې د لوړوالي اصلي لامل د کډوالو راتګ او د خلکو د استوګنې اړتیا زیاتوالی بولي. بشیر احمد چې د کرایي کور په لټه کې دی وایي د لوړې کرایې له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې یو مناسب کور پیدا کړي. هغه زیاتوي څو ځایه ورته کورونه پیدا شوي خو د لوړې کرایې له امله یې نه دی اخیستی. د کابل ښار دغه اوسیدونکی له اړوندو چارواکو غواړي چې د کورونو د کرایې پر بازار خپل څار زیات کړي او د خلکو د حقونو ساتنه وکړي. تقریبا یوه اونۍ کېږي چې د کور په هکله زه نایه په نایه کوڅه په کوڅه ګرځم چې ځان ته داسې په بیه داسې یو کور په کرایه واخلم. کرایه ډېره زیاته جګه شوې ده او موږ واسه توان نه لرو. هر چېرته چې ځو تقریبا څو ځایه راته کور پیدا شوی دی ولې ډېر جګ کرایه موږ واسه توان نه لرو چې هلته موږ واړو او هلته موږ اوسېږو. نو د چارواکو نه مې دا هیله ده او چې دوی باید کنټرول وکړي چې د کور بیه ټیټه کړي چې هر څوک خلک چې کور نه لري دوی وشي کولی هلته ژوند وکړي په ارامه. نو متاسفانه چې دا ډېره سخته ده موږ ته. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري او وایي چې په ښار کې د کورونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی زیاتوي چې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کېږي او که پیدا هم چې د کورونو مالکانو یې کرایې 2 برابر لوړې کړي دي. د هغه په وینا د کرایې لوړې بیې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. لکه څنګه چې هلته په کابل کې لیدل کېږي د کورونو ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول دا چې کوڅه په کوڅه سړی ګرځي کورونه د کرایې دپاره نه پیدا کېږي نو له دې امله خلک بیخي له مشکلاتو سره مخامخ دي. او بله ستونزه دا ده چې د کورونو مالکان مخکې که کرایه یو څه مناسبې وي هغه یې 2 چنده 3 چنده کړي دي. نو دغه مشکلات خلک له ډېرې پریشاني سره او ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ځکه چې خصوصا د کابل ښار کې بېروزګاري زیاته ده. داسې فابریکې یا دغسې کارځایونه ډېر کم دي چې هلته خلک ډېر په کار مشغولتیا ولري تر څو وکولی شي هم د کورونو کرایه پرې کړي د خپل روزمره خرڅ او د اولادونو مصارف راوباسي. اخوا د کابل ښار د معلوماتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل وایي چې پخوا په ښار کې د کورونو کرایه ټیټه وه خو اوس ورځ تر بلې پورته ځي. د هغه په وینا د نفوس زیاتوالی او د کډوالو راتګ د کرایې د لوړوالي مهم عوامل دي. هغه زیاتوي خلک د مجبوریت له امله خټین یا نور کم معیار لرونکي کورونه په کرایه نیسي ځکه مناسب کورونه نه پیدا کیږي. سقوط شده بود بسیار ارزان بود تا 3000 4000 دو اتاق بود. حالا که از 2 اتاق به 6000 7000 شده. 3 اتاقه به 13000 شده. سابق 3 اتاقه بود 7000 8000 حالا شده 13000. 5 اتاقه 18000 شده. ما چند روز پیش یک 5 اتاقه دیگر رو دادیم تقریبا خانه بسیار لوکس بود 25000. روز به روز نرخ‌ها بلند رفته میره چرا که نفوذ ما خدا زیاد شده مهاجرین آمده. حتی خانه خامه که خامه است که 2 اتاق با 6000 7000 مردم یاد کرا میگیره از مجبوری. د طالبانو د عدلیه وزارت هم د ستونزې منې خو ډاډ ورکوي چې شکایتونو ته به جدي رسیدنه وشي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت ویان برکت الله رسولي SBS پښتو ته ویلي په دې وروستیو کې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو لخوا د کورونو د کرایو د لوړېدو شکایتونه ترلاسه کړي چې دا د کډوالو د راستنېدو له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړې له داسو کسانو سره به جدي چلند وشي او تر قانونی تعقیب لاندې به ونیول شي. وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در روزهای اخیر شکایت‌هایی از اضافه‌ستانی دفاتر راهنمای معاملات و بلند بردن کرایه خانه‌ها از سوی مالکین جایدادها دریافت کرده که نشان دهنده سوء استفاده از روند برگشت مهاجرین به کشور میباشد. همچنین شکایت‌های دریافت شده که مالکین جایدادها کرایه را بالای کرایه نشینان فعلی خانه‌ها به صورت بی‌سابقه افزایش داده‌اند که این اقدام نیز در راستای سوء استفاده از وضعیت موجود و مجبوریت‌های
های مردم است. در صورتی که متصدیان دفاتر راهنمای معاملات جایدادها را بیشتر از قیمت ثبت شده قبلی برای هموطنان به کرایه بدهند یا حق العمل یعنی کمیشن خلاف اصول اخذ کنند، وزارت عدلیه آنان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. د کابل ښار اوسیدونکي داسې مهال د کورونو د کرایو له زیاتوالي او د استوګنې د ځایونو د کمښت په تړاو اندېښنه څرګندوي چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام ویلي و چې افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو ډېره برخه په ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې مېشتېږي، هغه څه چې د ښاري کېدو د چټک زیاتوالي او پر ښاري خدمتونو او زیربناو د فشار د لوړېدو لامل شوي دي. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره یې شریک کړئ.